بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محترم کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست او پر تیرو درسونو به مو ښه پوره تمرین کړی وي. نن راځو په انسرټ ټیپ کې د پکچر د برخې څخه شروع کوو، د هغسې په دوام سره تر سمارټ آرټ او تر سکرین شاټ پورې. دوستانو که چیرې زموږ درسونه ستاسې خوښیږي د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړي، د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړي، د محصلینو او دغه رقم د مکتب د شاګردانو سره، هر هغه څوک چې په اکسل کې غواړي ابتدایي زده کړې وکړي د هغو سره دا زموږ ویډیو شیر کړي، زموږ چینل سبسکرایب کړي او د بیل تڼۍ ووهي تر څو په راتلونکي کې نوې ویډیوې په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي. دوستانو راځو نن د پکچر برخې ته، یعنی موږ غواړو په هر هغه څه چې په اکسل ته موږ نوي راوړو هغه د انسرټ ټیپ څخه موږ تاسې کولی شو، که هغه ټیبل وي، که هغه عکسونه وي، که هغه چارټ وي. نو په دې خاطر په انسرټ ټیپ کې د پکچر برخه چې کله پر دې باندې موږ کلیک وکړو موږ ته یو منیو راخلاصېږي. هر هغه ځای کې چې زموږ تاسې عکس په کار وي، که په ای ډرایو کې وي، که په اف کې وي، که په جي کې وي او که په ډیسکټاپ باندې وي، کوم مشکل نه لري. د هر ځای څخه چې تاسې عکس اخلئ د هغه ځای څخه عکس واخلئ او خپل اکسل پروګرام ته یې داخل کړئ. فرضاً ما هلته 2 عکس اخیستي، دریم عکس هماغه کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ انتخاب مو کړئ، د انسرټ کلمه به ووایي، دغه عکس به په داسې شکل سره دلته راشي. که غواړئ چې د نورو سره یو شی کړئ پر دا کونج باندې چې کله تاسې موس نږدې کړئ موس داسې شکل اختیاروي، له هغه څخه وروسته به کنټرول تڼۍ ووهئ او په همدې شکل سره به دا عکس کوچنی کړي، بیا به یې له دې سره داسې ونیسي. که چیرې فرق درلود یو څه به یې نور هم واټ کړي په همداسې شکل سره. په همداسې شکل سره دوستان دا و دریم عکس موږ راوړي. کله چې تاسې عکس راوړئ و خپل اکسل فایل ته د دې سره یو نوی منیو یا یو نوی ټیب پاله کېږي چې هغه د فارمیټ منیو ده، چې په دې منیو کې موږ تاسې پر عکس باندې هغه کمانډونه چې موږ یې وغواړو اپلای کولی شو. مربوط دا تر عکس پورې دي. نو راځو په اول برخه کې د ریموو بیکګراوند دي. که چیرې د دې عکس شاته شنه پرده وي کولی شئ تاسې هغه له دغه ځای څخه ایسته کړئ، خو د دې بیا د فوټوشاپ په پروګرام کې ډېر ښه ایسته کېږي. کله چې پر دې باندې زه کلیک وکړم نو شاته بیکګراوند چې سپین دی یا هغه ته ورته چې جامه سپینه ده هغه به ټوله به پرېږدي، هغه ټوله به سلیکټ کړي او یوازې به فیس پاتې کړي. کله چې پر دې باندې موږ کیپ چینجز وو هغه په داسې شکل سره یې موږ ته عکس راوستي، هغه نور یې ډیلیټ کړه. کنټرول زیډ وم بیرته په همدې شکل سره. کریکشنز هدف یې دا دی چې 2 برخې پکې کې دي چې یو یې شارپنس دی او بل یې برایټنس دی. شارپنس صافوالي ته وایي او برایټنس یې رڼا تیزولو ته وایي. دوستانو ګورئ په همدې عکس کې یو څه توفیر تاسې ویني. اوس خو دی فی الحال په عادي حالت کې دی، کله چې زه بلر سیسټم ته ورسم څه خوب سي تر هغه یو لږ نکي روښانه او تر هغه روښانه بالاخره تر هغه روښانه دغسې هم تر ټولو روښانه. تفاوت یې تاسې لیدلی سي ځکه دا عکس او دا عکس سره مساوي دي، دا بل بلیک اینډ وایټ دی. تاسې د هغه سره دا عکس وګورئ او په خپل کمپیوټر کې یې تمرین وکړئ، انشاءالله په فرق به یې تاسې پوه سئ. دغه رقم که غواړئ چې تاسې د خپل عکس روښنایي ورتیزه کړئ، ورخامه یې کړئ، تر هغه په هر شکل چې تاسې خوښ وي تاسې هغه عکس جوړولی سئ او خپل هدف ته پکښې رسیږي. په دې ځای مو خدای دې وکړي چې سر پوره خلاصوي. په دې کې بس همدومره دي، نور څه نشته پکښې. راځو د کلر برخې ته. که غواړئ چې هر عکس ته رنګ ورکړئ فرضاً په دې شکل سره یې ورکوئ، په داسې شکل سره، په داسې شکل سره، هر شکل چې ستاسې خوښ وي، هر رنګ چې ستاسې خوښ وي هغه رنګ باندې تاسې کولی سئ خپل پر عکس باندې اپلای کړئ او بالاخره خپل پروجیکټ په همدې شکل سره تیار کړئ. که غواړئ چې نور ویریشنز، نور رنګونه، نور په اصطلاح د رنګ نورې برخې کولی سئ چې د همدې ځای څخه یې تاسې انتخاب کړئ په همدې شکل سره. دوستان کنټرول زیډ په وهلو سره بیرته عادي حالت ته راځي. نو دې ته موږ غواړو چې داسې یو شکل رنګ ورکړو، صحیح، ځکه درې سره به مختلف رنګونه شي. راځو د آرټسټیک افیکټ معنا یو چلند او یو
طرز العمل د عکس اړول دې ته موږ تاسې افیکټ ویلی سو یا تغییر ورکول. نو په هر پروګرام کې افیکټونه سته، په هر خصوصا په فوټوشاپ کې ډېر سته، دغه رقم په پریمیرو په ډابل اسټیټر کې رنګارنګ افیکټونه پر خط او پر عکس باندې اپلای کیږي. نو د هغه څخه یو برخه یې دلته هم راخستې ده چې ارټیسټیک افیکټ. ارټیسټ یعنې په ګوتو چې جوړ سوي افیکټونه وي. هغه څنګه؟ یعنې یو رسام دی، مصور دی، عکس جوړوي، که غواړي هغسې شکل ته یې واړوي، خپل عکس هم یې اړولی سي. راځم پر دې باندې درېږم او دغه رقم پر دې باندې ګوري، فرق یې تاسې خپله ویني. صحیح؟ یعنې هغه عکس چې په لاس جوړیږي هغه باید څنګه شکل ولري؟ په هر اندازه، په هر شکل چې ستاسو خوښ وي، خپل عکس په هغه شکل سره تاسې پر هغه افیکټ باندې درولی سي. که مشکل په دې کې نشته. راځو دوستانو د کمپریس پکچر په نامه سره. دا کمانډ د دې کار کوي کله چې موږ د ډیسکټاپ څخه یا د خپل یو ډرایو څخه عکس اکسل ته راوړی وي، که غواړو چې د هغه سایز یو لږ څه کم کړو، نو له دې ځای څخه یې کولی شو که پر دې باندې کلیک وکړئ، دا منیو درته راځي او اوکې یې کوئ. اوس شاید دغه عکس تاسې د بل عکس سره وګورئ، پرتله یې کوئ، شاید یو 400 KB یا 300 KB د دې سایز تر هغه کم وي. کنټرول زیډ کوم او راځو چینج پکچر. که چیرې ستاسې دا عکس نه وي خوښ، بل عکس راوړي د دې عکس پر ځای باندې یا هم د دې عکس پر ځای باندې، نو هر عکس چې تاسې بدلوئ هغه عکس انتخاب کړئ، چینج پکچر ته راسئ، منیو درته راځي، ورک افلاین ته ورسئ، په هر ځای کې چې ستاسې عکس وي هغه انسرټ کړئ، د هغه عکس پر ځای به بل عکس راشي. کنټرول زیډ کوم او دغه رقم کولی سي چې هر عکس چې ستاسې خوښ وي هغه کولی سي چې په همدې شکل سره یې تاسې راولئ. کنټرول زیډ. دوستانو یو کمانډ د ریسیټ پکچر په نامه سره دی. په دې کې دوې برخې شته. یو هغه عکس دی چې موږ رنګ ورکړی دی او یو څه مو غټ کړی دی په همدې شکل سره. که غواړو چې دا ریسیټ کو، فقط بې رنګ ولاړ سي اما د سایز نه ځي، کنټرول زیډ کوم او که ورته وایم چې یا ریسایز یې که او رنګ یې هم ایسته که، نو په دې شکل سره یې موږ تاسې په هغه اول حالت چې موږ دی راوړی وو اکسل ته په هغه شکل سره راغلی. مخکې خو موږ کوچنی کړي وو، بیا مو راغټ کړي، شین رنګ مو ورکړي او که ستاسې په یاد اول ځل چې دغه عکس ما راوړی په همدغه اندازه سره وو، د دې عکس سایز هم دومره وو. کنټرول زیډ کوم. راځو پکچر سټایل ته. په دې کې پر عکس باندې رنګارنګ سټایلونه تاسې کولی سئ چې پر دې باندې اپلای کړئ. دوستانو څه د فوټوشاپ برخه یې په نوي ورژن اکسل کې ایښې ده، په هر شکل سره چې تاسې غواړئ هغه پر دې باندې اپلای کولی سئ. هر رقم افیکټونه چې وي ګورئ دوستانو عکس تغییر کوي، هر رقم سټایل چې تاسې غواړئ هغه پر ورکولی سئ. دا هم د پکچر سټایل دی، سټایل برخه وه. کنټرول زیډ کوم او راځم پیج بارډر ته، وبخښئ پکچر بارډر. پکچر بارډر یعنی د عکس پر شاوخوا چې یو بارډر دی هغه باید په څه رقم وي، څونه پیړوالی او پنډوالی، هغه په دې ځای کې تاسې کولی شئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دا یې رنګونه دي، په سره رنګ یې انتخاب یې او دغه رقم راځو که بل رنګ ورکړئ په مور کلر کې نور رنګونه دي او دغه رقم ویډ ته یې راځو چې پلنوالی یې باید څومره وي، په داسې شکل سره وي او دغه رقم راځو چې په سیده لیکي په شکل سره وي او که په ډیش شکل سره وي، په همدې شکل سره تاسې کولی سئ خپل عکس ته په همدې شکل سره بارډر ورکړئ. کنټرول زیډ کوم. بیا راځو کله چې پر دې باندې کلیک وکړو د فارمیټ منیو ته راځو او دغه رقم پکچر افیکټ دی، پر دغه عکس باندې که تاسې غواړئ نور افیکټونه اپلای کړئ نو له دې لارې څخه یې کولی سئ چې هغه اول پریسیټ دی. د پریسیټ په برخه کې دغه برخې شته، هره برخه چې ستاسې خوښه وي هغه پر خپل عکس باندې درولی سئ بې له کوم مشکله څخه. او دغه رقم د شیډو برخه، د شیډو یعنی سایه، که چیرې تاسې د فوټوشاپ درسونه زما دا کتلي وي په هغه کې هم دغه افیکټونه ما تشریح کړي دي. هلته په ټولز بار کې دغسې ټولز شته
او دغه رقم شیډو، دغه رقم سایه، دغه رقم بلر، ریفلیکشن، انعکاس. نو که تاسې غواړئ چې دې عکس ته شیډو ورکوي ورکولی سي. ګورئ په دا کونج کې معمولي دلته ښکارېږي. کله چې پر دې ودرېږي څه تغیرات حتما تاسې وینئ. او که چیرې په هر رقم شکل سره تاسې غواړئ په دې شکل سره شیډو ورکوي، په دا شکل سره، په دې شکل سره، هر شکل چې تاسې خوښ وي په هغه شکل سره تاسې ودې ته شیډو ورکولی سي. ریفلیکشن معنا انعکاس. که چیرې تاسې په هنداره کې ګورئ ستاسې منعکسه چهره تاسې ته درښیي، نو په همدې شکل سره دا په فوټوشاپ کې هم د دې افیکټ شته، په اکسل کې هم ورکړي دي. کله چې تاسې راتاسي په همدې شکل سره. اوس دلته تاسې ته دا لیکې چندانې نه در معلوموي. رابسو ویوز ته، په ویوز کې به ګریډ لاین دا برخه به انمارک کړو. اوس د اکسل صفحه بعینه شکل داسې سوه لکه د ویب پیج یا د نیټ صفحه. اوس که چیرې موږ راسو و پکچر افیکټ ته او ریفلیکشن ته راسو، نو په همدې شکل سره که چیرې دا ځای څه کوچنی کړم او وروسته دلته راسم ریفلیکشن په همداسې شکل سره دوستانو راځي. په هر اندازه چې ستاسې هغه انعکاس څومره په کار وي، ستاسې تر کاره، ستاسې د پروجیکټ پورې اړه لري. په هر اندازه چې مو په کار وي په هغه اندازه کلیک پر وکړئ. هر عکس چې په هر شکل سره ستاسې خوښ وي هغسې یې جوړولی سي. ګلو ده، د ګلو په برخه کې پر عکس باندې یو رقم چوکاټ غواړې یا په اصطلاح په فوټوشاپ کې هم دا ستا انر ګلو په نامه سره کمانډ سته. په هر رنګ چې دلته ستاسې ګلو خوښه وي ګلو ورکولی سي او رنګ یې هم ورته تغیر کولی سي. د ګلو نور اپشنونه هم دلته تاسې لیدلی سي. فرضاً که چیرې زه دلته افیکټ ته راځم، ګلو ورکوم په همدې شکل سره، دا ګلو زموږ خوښ ده. سایز یې زیاتولی سي دلته په هر شکل سره چې تاسې سایز زیاتولی سي. ټرانسپیرنسي یې زیاتولی سي، خاموالی او تیزوالی صحیح په داسې شکل سره هم راځي او دغه رقم په خام شکل سره هم داسې راتلی سي. هر شکل چې ستاسې خوښ وي هغه کولی سي. له همدې ځای څخه بله ګلو هم انتخابولی سي او دغه رقم یې رنګ دلته هم تغیر ورکولی سي په داسې شکل سره. هر رنګ چې ستاسې خوښ وي، کم مشکل په دې کې نشته. او دغه رقم دلته شیډو هم ورکولی سي. ټول کمانډونه چې هلته وه په پکچر لیاوټ کې، دلته هم هغسې کمانډونه سته. ایډیټ پکښې کولی سي، پټولی سي او دغه رقم یې بیرته د دې لارې څخه کلوز کولی سي. کنټرول زیډ کوم. راځو و ګلو مو وویل، راځو سافټ ایجز ته. په هر رقم شکل چې تاسې دا عکس غواړئ په داسې اندازه سره یې غواړئ، په هر شکل چې یې غواړئ، سافټ یې غواړئ، نیمه سافټ یې غواړئ، 50 پوینټ یې غواړئ، 25 تاسې کولی سي. د بیول په برخه کې عکس داسې یو شی جوړوي. که چیرې دا عکس نه وي، دا یو شیپ وي، په دې کې بیا د شیپ په برخه کې که چیرې موږ دلته په انسرټ کې شیپ ته بیا راځو، یو شیپ موږ واخلو او بیا دغه افیکټ ور اپلای کړو، ډېر ښایسته به تاسې ته معلوم سي. خو بالاخره په هر صورت که چیرې مو 3D افیکټ خوښ وي تاسې ورکولی سي، او که 3D روټیشن مو خوښ وي چې عکس دې وګرځېږي په هر شکل سره چې وي تاسې یې کولی سي. پر دې باندې تاسې پریکټیس وکړئ. دا ستاسې د پریکټیس توکي دي او چندانې به نوي نه وي، خو خیر هغه چاته چې نوي وي پراپره پریکټیس دې پر وکړي، خپل ځان دې له دغو کمانډو څخه یا د دغو افیکټو څخه مطمئن کړي. او که چیرې کوم سوال ورته پیدا کړي د دې ویډیو لاندې موږ ته سوال ولیکي، موږ ضرور دی چې د سوال ته به جواب ورکړو او د مشکل به حلوو. دوستانو راځو د پکچر لیاوټ برخې ته. دا خو افیکټونه وو، اوس یې لیاوټ ته راځو. لیاوټ یې په هر شکل چې ته دا عکس غواړې په دغه لیاوټو کې ته غواړې کولی سي چې په هغه شکل سره ته خط هم ورته ولیکې. په هر شکل چې ستاسې خوښ وي په همدې لیاوټ سره یې تاسې کولی سي. ګورئ دوستانو که چیرې زه په داسې شکل سره واخلم دا به داسې یو شکل غوره کړي. کنټرول زیډ کوم او راځم فارمیټ ته. دا هم لیاوټ په هر لیاوټ کې چې تاسې غواړئ. دا اصلا بیا موږ داسې وایو په انسرټ کې د سمارټ آرټ په برخه کې موږ تاسې وایو
چې څنګه کولای شو یو خپل سجاره د خپلې کورنۍ یا په یو مکتب کې موږ کار کوو د هغه مکتب د مدیر و د سرمعلم و د معاون تدریسي و د استادانو او دغه رقم د شاګردانو یو سجاره جوړه کو نو هغه کولای شو له دې څخه د خپل قوم په اړه یو سجاره جوړوي دغه رقم یو عنوان دی د هغه یا یو کتاب دی هغه کتاب پر هر څو برخو چې پر هر څو مضامینو چې ویشل شوي هغه مضامین تاسې ورکوئ په هر صورت هغه ستاسې تر پروجیکټه پورې اړه لري خو هغه وروسته وایو راځو و پیج لیاوټ ته که چیرې د عکس په پیج لیاوټ په برخه په دغو برخو کې په هره برخه کې مو خوښ وي کولی سي څنګ ته یې ختم کړلی سي مشکل نشته پکښې دوستان راځو برینګ فارورډ سینډ بیکورډ دا دوه څه هدف لري او کار یې چې شي دي دا رنګونه ما په دې خاطر وکړي چې تشخیص شي ځکه ټوله یو عکس دی صحیح نو راځو دا عکس تر دې لاندې کوو او دا عکس هم په همدې شکل سره داسې کوو په همدې شکل سره چې ټوله تاسې ته صحیح شي ورته وګورئ دوستان اولین عکس دا دی پسې دا عکس دی بیا اخري هغه عکس دی که غواړئ چې دا عکس دی یو سټیپ تر دې شاته شي تر هغه دی رامخته شي کولی شي له دې لارې څخه او که چیرې غواړئ چې یو سټیپ دی تر ټولو دی شاته شي هم یې کولی شي صحیح بیکورډ وبخښئ دا که چیرې پر دې باندې کلیک وکړو په همدې شکل سره دوستان تر ټولو شاته سو که غواړو چې یو سټیپ یې رامخته کړو په همدې شکل سره رامخته کیږي صحیح او که غواړو چې بیرته یې شاته کړو په همدې شکل سره او که غواړو یو سټیپ یې رامخته کړو دا یو سټیپ که غواړو دوه سټیپ یې رامخته کړو دا هم دوه سټیپ که غواړو چې یو سټیپ یې شاته کړو یو سټیپ شاته کیږي که غواړو چې بل سټیپ یې شاته کړو بل سټیپ شاته کیږي تر ټولو شاته سو که غواړو چې دا تر ټولو اول کړو نو راځو فارورډ ته یو یې راغلوړوو ځکه دا تر دې تر عکس لاندې یو هم ده و خو په هر صورت خدای دې چې په دې مسار خلاص شوي تاسې پر دې باندې پوره تمرین وکړئ انشاءالله زه امید لرم چې ټول ستاسې درسونه به دغسې په دوام سره وي او ستاسې به پوره هغه کوم مطلب چې وي هغه به مو حاصل کیږي سلیکشن پین په دې معنا دی که چیرې دغه عکس موږ سلیکټ کړی وي او پر دې باندې کلیک وکړو نو منیو راته راځي راته وایي چې دا عکس پکچر 1 دی ورته وایم چې دا دوهم پکچر کوم دی هغه دا دی دریم کوم دی دریم ډیاګرام دی چې لوړ موږ جوړ کړی څلورم هم ډیاګرام دی او دغه رقم پنځم یا 42 عکس هم دغه دی صحیح دا بیرته له همدې ځای څخه کلوزولی شي بیرته دلته هر عکس ته نوم هم ورکولی شي هیڅ مشکل نشته صحیح کلوز راځو الاین ته دوستانو د الاین اصلي هدف څه شي دی که غواړو چې دا درې عکسونه خو اوس موږ منظم کړي دي که چیرې دا داسې غیر منظم کو په همدې شکل سره د کنټرول په نیولو دا هم سلیکټ او دا هم درې سره مو سلیکټ کړه اوس راځو الاین ته ټول کمانډونه بیا فعاله شوي مخکې نه وه فعاله ځکه موږ یو عکس کړی دا په یو عکس سلیکټولو سره نه فعاله کیږي که غواړو چې دا لیفټ برخې ته یې وړو راسته برخې ته کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ ټوله به راسته برخې ته همداسې شکل سره راشي صحیح که چیرې دا زه داسې لږ څه کوچني کړم او کنټرول زیډ ووهم اوس یې کوچني کړم په همدې شکل سره دا خو موږ ټوله سلیکټ کړي دي حرکت کوي ټوله یو به راواخلو دلته به یې داسې کړو د هغه لاندې به بل داسې کښېږدو او د دې لاندې به بل داسې کښېږدو په همدې شکل سره راځو دا سلیکټوو کنټرول تڼۍ نیسو دا او دا ټوله سلیکټ شو حرکت که ورکوئ درو صورتو ورکول کېږي غواړو چې داسې دا کو لیفټ کړو په همدې شکل سره یې کولی شو کنټرول زیډ کوم الاین ته راځم سنټر ته یې راوړو مابینځ ته مخکې هلته سره یو ځای شو دلته مابینځ کنټرول زیډ کوم او دغه رقم راځم الاین رایټ راستې برخې ته یې راوړم ټوله په یوه اندازه کېږي کنټرول زیډ کوم
او راځو الاین ټاپ لوړې برخې ته درې سره یو ځای سول او دغه رقم راځو چې الاین میډل په منځنۍ برخه کې کنټرول زیډ کوم دغه رقم الاین باټم کښته په همدې شکل سره کنټرول زیډ کوم. دا ډېر کوچني کوچني کمانډونه په دې باید تاسې پوره تمرین وکړئ او ډسټریبیوټ هوریزنټلي په همدې شکل سره کنټرول زیډ کوم او تر پایه پورې په همدې شکل سره که غواړو چې د دغو درو څخه یو ګروپ جوړ کړو فرضاً زه دا سلیکټوم دا او دا غواړو چې دا په همدې شکل سره یو ځای کړو او وروسته ورته دا خو اوس هر یو جلا جلا یو عکس دی. که غواړو چې دا موږ سره یو ځای کړو نو کنټرول په نیولو سره ټوله چې دې سلیکټ کړه راځو فارمیټ ټیب ته او دغه رقم ورته وایو چې ګروپ د دغو څخه یو ګروپ جوړ سو کولی سي چې هرې خواته کلیک وکړي دا ټوله یو ګروپ صحیح. که غواړي چې بیرته ان ګروپ یې کړي راځو دلته پر دې باندې کلیک کوو د ان ګروپ کمانډ وهو دی به بیرته ان ګروپ سي هر یو جلا جلا کېږي په همدې شکل سره. دوستانو د روټیټ برخې ته راځو. اصلا دا برخه هدف یې چې شتي عکس سره څرخي خو یوه ډېره مهمه خبره په دې کې دا ده چې انعکاس یو راسته او چپه طرف ته یې لري. درته ګورئ که فلپ هوریزنټل ته زه ودرېږم دا عکس چې ما اخیستی اوس یې د بلې خوا ته راوستي ګورئ په همدا شکل سره څه توپیر لري. که دلته موږ ته توپیر نه معلومیږي په عکس کې راځو انسرټ ته او پکچر ته راځو ورته وایو چې دغه عکس به راوړو دا چې زموږ لوګو ده دې خواته به یې داسې راوړو دلته به یې کښېږدو په همدې شکل سره یو څه به یې کوچنی کړو په همدې شکل سره ورته وایو چې دې ته اوس موږ وایو چې دا روټیټ که فلپ. ګورئ دوستان په خط کې تاسې ته معلومیږي چې چپه یې کوي دا او که چیرې دا عکس وي فرضاً زه یو بل عکس هم راوړم انسرټ ته ځم پکچر فرضاً دا عکس به زه راوړم صحیح دا عکس مې راوړی اوس غواړو چې دا موږ واړوو روټیټ یې کړو یو اوښتل خو یې داسې دي چې په همدې شکل سره یوه برخه یې داسې ده بله برخه یې داسې ده او بله برخه یې هم داسې ده چپه او درېیمه برخه یې په همدې شکل سره فلپ هوریزنټل دا مرغه اوس دې خواته دی دا مخ یې دورې دي که مخ دورې واړې بیا څنګه راځي هغه په داسې شکل سره برعکس صحیح. دا یو فرق په همدې شکل سره یې کولی شو. په هر صورت دا زه ډیلیټوم راځو خپل درس ته. خدای دې چې په دې هدف تاسې پوه سوي یاست که دا موږ ریټیټ کړو فارمیټ ته راځو د دې عکس خط به چپه راځي خو که چیرې عکس وي عکس مې درته وښوي چې هغه په هغه شکل سره راځي. دا به ډیلیټ کړو او راځو فارمیټ ته. دوستانو د کراپ لفظ چې هر ځای تاسې وینئ په پروګرام کې د دې هدف دا دی چې دا عکس کاټوي صحیح په هر اندازه خو اوس دا د پاسپورټ سایز عکس دی یو څه غټ دی که چیرې موږ غواړو چې دا کوچنی کړو او زموږ په کار راشي نو د هغه لپاره کله چې دا عکس تاسې غټ کړئ دلته یې داسې کښېږدئ راشي کراپ ته او کله چې کراپ تاسې ووایي دی تا ته اندازه درکوي د دې عکس چهره چوکاټ یې اوس بدل سو دا تر دې اندازې پورې او دغه رقم به دا تر دې اندازې پورې داسې سیټ کړي دغه رقم یو څه به یې شاته کړو داسې که چیرې داسې یو دم ګورې مخکې ما ډېر شاته کوي هغه ډېر شاته سو دونه زما نه و په کار نو کنټرول او آلټ تڼۍ به ونیسئ بیا په خپل خوښه سره کولی شي په همدې شکل سره او دا برخه به یې هم تر دې ځایه پورې راشي. که چیرې تاسې پر دې خوا باندې دلته کلیک وکړئ دا عکس په دومره اندازه کاټ سو. اوس که چیرې موږ دا کوچنی کړو
په همدې شکل سره موږ ته پاسپورټ سایز ته کار کوي. کنټرول زیډ په همدې شکل سره دوستان دا و د کراپ کمانډ. اوس که چیرې دلته لیکلي کراپ ټو شیپ، که چیرې موږ وغواړو د هغه عکس کاټ کو خو په د شیپ په شکل سره یې کاټ کو، که چیرې پر دې باندې کلیک وکړو په همداسې شکل سره راځي کنټرول زیډ او د هغه رقم که بل شیپ ته راسو فرضاً په دې برخه کې موږ غواړو خپل عکس راول د ویکټور په شیپ کې کنټرول زیډ او د هغه رقم که غواړئ چې په همداسې شکل سره یې راولي هم یې کولی شي په داسې شکل سره کنټرول زیډ او راځم فارمیټ ته. دا شیفونه دي په هر شیف کې چې تاسې عکس غواړئ په هغه اندازه یې درته کټوي. هر اندازه چې مو خوښه سوه هغه تاسې خپل په پروجیکټ کې کار کوي. د اسپیکټ ریشیو برخه چې ده هغه دلته موږ ته راښیي چې فرضاً مربع شکله دی، پروټریټ یې څومره کم او لینډسکیپ یې څومره کم، په هغه اندازه تاسې اندازه ورکوئ په همدې شکل سره په هغه اندازه یې دی درته کراپوي او درته جوړوي. فرضاً دا اندازه 3 سوه کنټرول زیډ که چیرې راسم دلته ورته وایم چې 3.5 یې دومره که او دا یې هم 15 ډېر دی 4 دا هم ډېر دی او دغه رقم 3 په همدې شکل سره عکس تاسې دننه پکې ترتیب کولی شي، دغسې بیرته دا یو څه نور هم غټولی شي په همدې شکل سره کولی شي چې تاسې ایډیټ ښه پوره پکښې وکړئ، انټر یې کړئ او یا هم وبخښئ دلته کلیک وکړئ په همدې شکل سره بس تاسې عکس جوړ شي. دوستانو راځو په کراپ باندې نور شی نشته. فیل کمانډ کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دی دغه شکل ته اوړي، هر څومره چې تاسې کاټوئ په هغه اندازه یې سانسور کړئ، مشکل پکښې نشته. او دغه رقم فټ د دې کوم چوکاټ دی په هغه کې یې راته فټ کړه په همدې شکل سره کنټرول زیډ. ګورئ یو څه فرق کوي د دې کوم پاسپورټ سایز چې و کله چې پر دې باندې کلیک وکړم فارمیټ ته راسم کراف ته فټ په هغه اندازه کې راته فټ کړه صحیح. دې خوا ته کلیک وکړم دا عکس خو اوس جوړ دی، اما دا او دا یو څه توپیر سره که چیرې زه کنټرول زیډ وم دی بیرته عادي حالت د دغو حالت ته راځي نو یو څه فرق لري. ګورئ یو څه غټ شو. دوستانو د هایټ او ویټ الفاظ دلته دا معنا ورکوي چې عکس ته په کومه اندازه غټوې په کومه اندازه یې برداره کوې صحیح. له دې ځای څخه هم کولی شي او که چیرې دا ګوټ څخه ونیسي په همدې شکل سره غټولی لویولی شي. کله چې پر دې باندې کلیک وکړي دا علامه چې راغله دې علامې دا ده چې دا څرخولی شي په هر شکل سره چې وي په هر حالت سره چې وي تاسې یې کولی شي. دوستانو دا و د پکچر د برخې ټول هغه کمانډونه چې موږ ته ضروري وه. که چیرې موږ ته یو کمانډ پاته سوی وي تاسې کولی شئ چې د کمنټ په شکل یې موږ سره د ویډیو لاندې شیر کړئ. نور د پکچر د برخې دا ټول کمانډونه موږ تاسې وویل، هیله ده چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي. که مو چیرې زموږ ویډیو خوښیږي د مهربانۍ له مخې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، د دوستانو سره یې شیر کړئ تر څو هغه هم په ایکسل کې څه نه څه زده کړه وکړي، ځکه دا زموږ وس دی. موږ خپل وس نه سپموو چې زموږ په دماغ او په مغزو کې وي هغه به انشاءالله ستاسې د ټولو درنو دوستانو کتونکو او لیدونکو سره به شیروو. نور مو وخت نه نیسم، خدای مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.